داسې یو شعر چې مېرمن نغمې ولوسته په یو ورځ کې 1,000,000 خلکو ته ورسېد. دغه شعر دې څنګه نغمې ته ورسوه؟ دا کیسه راته وکړه. شعر واقعا دردونکی و، ما دپاره هم زما د ملګرو دپاره هم، او ډېر په موږ باندې داسې اغېزه کړې وه چې لکه اوس هم دغه حالت رایادوم یا اوس هم په هغه کم کیفیت کې چې زه یم، نو زه حتی د خبرو کولو جوګه نه یم. نه مو په دنیا وبخې نه په آخرت، ای د وطن لورې تا ته ټول یو ملامت. ته مو د ښوونځي پر ځای په کور کې کړې نوکره، ته مو د زامنو غوندې نه کړې معتبره. ته مو سمندر ته کړې ګزار لکه ډبره، ته لکه معصومه هوسۍ ښکار شوې د وحشت. ای د وطن لورې تا ته ټول یو ملامت. تا د ټګۍ تسپې په لاس دی، زه په درکړو شکرانو پښیمانه یمه. او که زه خبر وی چې تا بیایي، ما به تصویر درله د شپې ویستلی ونه. او د مرچکو امیل به جوړ کړم، زه مې لالۍ زرګر ته نه محتاجه ومه. ګودر ړنګ دی کلی وران دی ګلابو، ژوند ولاړ دی جنگ روان دی ګلابو. او دا